زما اولاد نن پیسې وایس یادې قرآن نه یادې کمیسټري یادې بیالوجي یادې پیډس یادې زدانه ته دا مې یادو کوا ته تعلیم کوا ام مکو بی مکو ال البی مکو به البی مکو پی البی مکو من البی مکو ال البی مکو مړه چې سي هغه وکا چې کې څومره کوا خدای الله په ذات مې قسمی چې اے مورې که زما आवाज اورې نو واوره اے پلارا که دماغ دې کولاوي نو واوره بچې وفات کېدو ډاکټر هم را واپس کو د اسپتال نه را واپس شو ډاکټران نه تپوس کو زوی چې ولې ویل بس بچې څو ورځې په کور کې د مور او د پلار دیدار خو به وکړې که نه مرې علاج ختم دی ستا څو ورځې پاتې دي نو چې کور ته کله راغې نو پرېوتو نو چې پته ورته ولګېده چې مرګ راغی او د مرګ استازی را روان دی نو پلار ته ویل بابا یو وصیت کوم بچی وایه ستا وصیت به زه منم یو نصیحت کوم بابا وایه بچی ته څه وې ته زما نه روانې گویا تا ته هم پته ولګېده بابا وایي زما د میټریک سرټیفیکیټ راوړه زما ال ال بي راوړه زما بي ایډ راوړه زما پی ایچ ډي راوړه زما ام اے راوړه زما اف اے راوړه هغه غونډ راوړل پلار ورته غونډې ډیګریانې چې کېښودې بچې په دې څه وکړم بابا چې کله زه مړ شم که نه دا ما سره په کفن کې کېده او ته ویل بچیا په دې به څه کوې وایي چې فرشتې ما نه تپوس کړي چې من ربک وما دینک وما تقول فی حق هذا الرجل نو زه به فرشتو چې وایم چې ما ام اے کړې ده ما اف اے کړې ده ما بی اے کړې ده ما پی ایچ ډي کړې ده ما ال ال بي کړې ده ما بی ایډ کړې ده ما بار کې تعلیم حاصل کړی دی زه به فرشتو ته وایم پلار ته ویل بچیا په دې خو نه خلاصېږي ویل ښه بابا په کفن کې کېده و خیر دی چې د محشر په میدان مې کله الله را پاسې د قبر نه او د الله در لزم که نه نو دا ټول عرصه به راسري دا به زه د الله در ته پیش کوم الله ما باندې پلار ام اے کړی بی اے کړی پی ایچ ډي کړی ال ال بي کړی بی ایډ را باندې کړی پلار بار ملته تعلیم دپاره لېږلی ما الله دا کړي دي پلار ته ویل بچیا د الله په در کې هم په دې باندې خلاصۍ نشته ښه بابا په قبر کې هم خلاصۍ نشته د محشر په میدان هم خلاصۍ نشته بیا بابا واوره د محشر میدان به یې پلار او ستا ګریوان به یو د الله در به یي زه د الله په در کې به تا د ګریوان نه نیسمه چې تا په ما باندې قرآن ولې نه ویو تا په ما باندې دین ولې نه ویو تا په ما باندې اسلام ولې نه ویو تا به ما چې کوم د دین او د قرآن سبق ولې نه ویو پلاره زه خو نه پوهېدم تا به سکول ته لېږلم راښکلم به قرآن له داسې راښکلی یم سکول ته به چې کوم دی په لټو والم قرآن له داسې راوستی یم په سکول کې به تا په ما باندې پیسې ورکولې په قرآن دې داسې کړي دي او که نه د قیامت میدان به یې پلاره ستا ګریوان به یې زه به د الله مخې ته پیش کوم چې خدای دې پلار په ما باندې هر څه کړي خو په ما یې قرآن نه دی ویلی په ما یې دین نه دی ویلی په ما یې د اسلام سبق نه دی ویلی ووایه مشره که زما آواز اورې اے مورې که دا بچی د قیامت په میدان د الله در کې دا ووایي چې الله زه ماشوم هم نه پوهېدم خو دې پلار ما ته سمه لار نه ده ښودلې څه جواب به د الله در کې ورکوئ څه جواب به ورکوئ د الله در کې قو انفسکم و اهلیکم نارا پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته مشر د قوم مشر د کلی مشر د قبیله مشر د خاندان مشر د کور مشر الله تعالی فرمائے د قیامت په میدان باندې به زه تپوس کوم د دې مشر نه به زه پوښتنه کوم کلکم راعٍ عن مسئول دنه معلومات کوم چې څنګه دې کړې راځئ چې خپل بچي په قرآن باندې منور کو په څه باندې منور کو په څه باندې منور کو په څه باندې منور کو لوڼم قرآن لراولېږئ بچی هم قرآن لراولېږئ بچی په قرآن باندې منور کوي او لوڼه هم په قرآن باندې منور کوي څنګه منور کوي او څنګه ښکلا وله ورکوي او څنګه زینت وله ورکوي ما له ټیم اجازت نه راکوي که نه د اکابرو واقعات مې ته بیانول د صحابه واقعات مې ته بیانول چې یو واقع راته بیانوم زړه به دې چې کوم دی وتړقېږي چې واه دا څنګه مینو په قرآن باندې دا څنګه مینو په اسلام باندې دا څنګه مینو په دین باندې او ټیم ما ته اجازت نه راکوي د فرض مانځه وخت دی فرض مانځه وخت نشو ضایع کولی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه